बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته لا اینڈ آرډر یعنی د دې وکیبلری به تاسو ته زده کوم. لا اینڈ آرډر څه ته وایي؟ دا امن او امان ته وایي. نو دې سره تړلې چې څومره وکیبلری دا ټوله به درته زده کوم خو تاسو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره سره پولیس. د پولیس خو به تاسو پیژنئ په ملک کې چې کوم پولیس څوک غلط کار کوي نو په هغو باندې کیس جوړوي، پایار کوي، هغو جیل ته اچوي. بینک رابر دا څه ته وایي؟ دا موږ هغه کس ته ویلی شو چې کوم کس د بینک نه غلا وکړي یا مطلب غلاګانې کوي. سکیلز څه ته وایي؟ دا وایي تلې ته، یعنی دا په عدالت کې استعمالیږي. څه دپاره؟ دا موږ سره د انصاف یو نشان دی. اوس مثال خبره، یو کس غلط کار وکړي او بل سره زیاتې وشي نو دا عدالت به انصاف کوي، دا به برابري، یعنی مطلب به کم کس زیاتې شوي هغه ته به انصاف ملاویږي. وانټډ پرسن څه ته وایي؟ دا موږ یو غوښتلي کس ته وایي. ویټنس څه ته وایي؟ ویټنس ګواه ته وایي. دا موږ په عدالت کې استعمالو. اوس مثال خبره، یو کس غلط کار وکړي او هغه وایي چې ما دا غلط کار نه دی کړی، نو د هغې لپاره خو به یو ګواهي که نه، یو کس خو به لیدلی ده چې مطلب د دا کار کوو نو زه ومه نو دا ما لیدلی دی. نو دا ویټنس چې کومه دی دا څه ته وایي؟ ګواه ته وایي. جسټس څه ته وایي؟ دا وایي انصاف ته. یعنی اوس مثال خبره، یو کس سره زیاتې وشي او هغه سره به بیا انصاف او خامخه کول پکاري. نو کله چې په یو ملک کې دا جسټس یعنی انصافي نو دغه ملک ډېر مخ په وړاندې ترقي کولی شي. لایر څه ته وایي؟ دا وکیل ته وایي. یعنی تاسو چې په عدالت کې کوم وکیلان نه دي ته په انګلیش کې موږ لایر ویلی شو، دې ته موږ ایډوکیټ هم ویلی شو. ADOVOCAT دی، څه دغه رنګ سپیلنګ دی. اوت څه ته وایي؟ اوت چې کومه دی دا موږ حلفنامې ته وایي. یعنی مثال خبره، اوس زموږ د ملک چې کوم پرایم منسټر هغه راځي، هغه به په قرآن باندې لاس ږدي چې مطلب زه به خپل ملک څخه غداري نه کومه، زه به خپل خلکو څه زیاتې نه کومه، ما ته چې کومه ذمهواري میلاو شوې ده نو دا به زه صحیح طریقې سره نباوهم، یعنی دا به زه خپل کارونه به زه په صحیح طریقې سره کومه. او دا نور خلک هم علي، صرف پرایم منسټر دا نه علي، دا نور خلک هم چې د چا کومه ډیوټي چا کومه څوکۍ نو د هغې لپاره دا وتلې، هغه به چې زه به د کار کې بېماني نه کومه، کرپشن به نه کومه او زه به خپل کار په صحیح طریقې سره کوم. پولیس بیج د پولیس بیج ته وي. او بیټن خو چې کومه د دې ته تاسو په پښتو کې هم بیټن ویلی شئ. فوټ فرنټ څه ته وي؟ دا موږ مطلب د خپو چاپونو ته وي. یعنی مثال خبره ته یو ځای کې چا غلا ملا کړی نو د هغې لپاره د خپو پلونه ورله ګوري، نو فوټ فرنټ چې کومه دی دا موږ سره د خپو چاپونه. هیمر څه ته وي؟ دا وي سټک ته. یعنی دا مطلب په عدالت کې استعمالیږي، کله چې فیصله ورهي نو دا مطلب وخي، دا بل وخي. هینډکف څه ته وي؟ دا موږ هتکړو ته وي. یعنی په عدالت کې چې اوس مثال خبره، یو مجرم یو جرم وکړي نو د هغې لپاره دا هتکړۍ چې دا ورته په لاسونو کې ورچي او بیا جیل ته بوځي. فریزن څه ته وي؟ دا موږ جیل ته وي. یعنی په انګلیش کې مرته جیل ویلی شي او په پښتو کې مرته موږ جیل ویلی شو، یعنی دې ته په انګلیش کې فریزن هم ویلی شي. او په دې کې چې کوم قیدي هغې ته بیا موږ پریزنر ویلی شي. یعنی د ان سر پریزن سر به ER ولګي نو دا به پریزنر شي. جج څه ته وي؟ جج چې کومه دی مطلب فیصله، قاضي چې ورته موږ وایو، یعنی کم کس چې فیصله کوي. اوس مثال خبره په عدالت کې او هغه ته موږ په انګلیش کې ویلی شو جج. او وکیل خو تاسو ته ما ویل، هغې ته په انګلیش کې لایر هم ویلی شي او ایډوکیټ هم ورته ویلی شي. CCTV څه ته وي؟ CCTV چې کومه دی دا موږ سره د کیمرې یو قسم دی. یعنی کله چې یو کار وشي که نه، نن سبا CCTV کیمرې لګېدلي، دا ډېر ښې کیمرې، نو دا مطلب تا ته ډایرکټ شو کوي چې مطلب دا کار دلته چا کړی، کو تا هغه ځای کې کیمره لګولي. کوټ روم څه ته وي؟ دا موږ د عدالت کمرې ته وي. یعنی د عدالت چې کومه کوټۍ کوم ځای په هغې کې ججان ناستي فیصله کوي، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کوټ روم. بل موږ سراسر ډیټیکټیو مطلب یو سیز معلومول، ډیټیکټ کول. فینګر پرنټ څه ته ویلی شي؟ دا مطلب د انسان چې دا د ګوتو کوم
چاپونه په دې ګوتو کې دا کمې کرښې دي ته موږ فنګر پرنټ ویلی شو. یعنې دا څنګه په لا اینډ ارډر کې استعمالیږي دا داسې استعمالیږي. اوس مثال خبره چا یو کس یو کار وکړو او تا مطلب هغه ډور کولاوه خو دروازه دې کولاوله څه دې کولاول نو بیا هغو په دغې باندې فنګر پرنټ ګوري چې مطلب دا ګوتې له چا پې لګېدلي دي. یعنې نن سبا دومره ترقي شوې ده چې مطلب خلک ډایرکټ معلومولی شي. نو فنګر پرنټ چې کومه دی دا هم موږ سره په لا اینډ ارډر کې راځي. پایریم فایر آرم څه ته ویلی شي؟ دا مطلب کله چې مطلب یو کس پایر کوي لکه اوس مثال خبره پسټول یو کس سره ورسوي تمانچه ورسوي په دې باندې چې کوم ته دغه کې مطلب پایر کې نو مطلب دې نه هم ستا پته لګېدی شي او دې ته مطلب پایر آرم هم تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر یاد ساتئ. او ملګرو نن سبا کې زه لږ بیزي یم لږ مصروف یم نو کلاس کو لږ لیټ راځي څه خبره نه ده. زما په چینل کې ډېرې ویډیوګانې دي هغه هم تاسو کتلی او اورېدلی شئ. د الله په امان.